د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې په دې وخت کې مونږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا مونږ وروسته ګوري. ملګرو، نن د سره یو ډېره په لنډه موضوع باندې خبرې کوم، ځکه هغه دا کېدلی شي ما مخکې هم کله کلي، خو لکه زما ورته اوس پام شو چې په صحیح رقم باندې تاسو ته لږ شانته تشریح کومه، خاص کر د کوزي پښتونخوا پښتنو ملګرو ته. نو د هغې په خاطر باندې به د سره زه یو څو خبرې پرې وکړم. بیا لکه دا پرې د سره کومه ویډیو نه ږدم، ویډیو د سره نه خپروم، صرف همدې موضوع باندې به خبرې کوو. لکه موضوع داسې ده، کوزه پښتونخوا کې کوم پښتانه چې د پاکستان زنده باد نارې وهي، نه خو پښتون دی او نه مؤمن مسلمان، هغه څنګه، په هغې به سره خبرې وکړم. ځکه که چېرته موږ لکه په داسې په دغه باندې وګورو چې که چېرته موږ لکه خپل قوم خوښوو، نو قوم خو زموږ پښتون دی. بیا خو یو پښتون ته لومړی دا پکار ده چې د پښتونستان زنده باد چغه ووایي، د پښتون زنده باد چغه ووایي، او د خپل دغه په کومه خاوره باندې چې پروت دی چې هغه جنوبي پښتونخوا ده او پښتونخوا ده، د دې د زنده باد چغې ووایي. نو که په دغه رقم باندې راواړو، خو په قومیت کې موږ پښتانه یو او په خاوره او سیمه باندې چې اوسېږو هغه پښتونخوا ده. نو د پښتونخوا د زنده باد چغې باید ووایو او پښتونخوا ته وفاداره اوسېږو. خو زموږ پښتانه ورونه چې موږ یې ګورو، د پښتونخوا نه دا ډېر زیات پنجاب ته وفاداره دي. هغه په دې خاطر باندې د پاکستان په دغه نوم لاندې دغه ټولې صوبې راځي چې په هغې کې حاکم قوم چې دی هغه پنجابی دی. بل که چېرته موږ ویو چې موږ مسلمانان یستو او موږ لکه په قومونو پسې نه ګرځو، خو دا هم دروغ دي. ځکه چې ته په قوم پسې نه ګرځې، ته باید بیا د پاکستان د زنده باد چغې هم ونه وایې، نه د پاکستان دغه جنډه ولګي. ځکه ته بیا باید د اسلام جنډه پورته کړې چې په هغې باندې لا اله الا الله لیکل شوي، او یا سپینه او یا یوازې توره جنډه باید بیا دغه ته پورته کړې. نو د دې نه معلومیږي چې دغه څوک د پاکستان د زنده باد چغې وایي، دا منافقت کوي. ځکه چې یو خو د سره که په قوم پسې ګرځي، خو قوم د پښتون دی، نو ته خو د پښتون نه زیات پنجاب ته وفادار یې، ته خو د پښتون نه زیات خپل بادار ته وفاداره شولې. ځکه ته چې په پاکستان کې اوسېږي، د ځکه د هر یو هغه د کوم هیواد کې څوک اوسېږي، وطن کې اوسېږي، د هغه یو قوم بادار قوم وي چې هغه د پنجاب دی. نو ته خو لکه اوس لکه ذکر داسې که تاسو داسې فکر وکړئ چې یو دغه دی، دا یو ځوان دی، هغه په یو کلي کې اوسېږي، تر څو پورې چې د خپل پلار زنده باد چغې وایي، د خپلې کورنۍ زنده باد چغې وایي، او دا دغه کلي د خان د زنده باد چغې وایي، د خپل پلار په ځای باندې د خپل د کلي د خان د زنده باد چغې وایي، دا به په دې باندې ډېر بد ښکاره شي. نو داسې هغه پښتانه چې شاته د پاکستان جنډه لګولي، چې د خپل محکومت جنډې لګولي او هغې ته د زنده باد چغې وایي، د هغوی لپاره د شرم ځای دی. هغه اوس پورې په دې باندې نه پوهېږي چې دغلته واکدار قوم کوم دی. که چېرته د اسلامي په لحاظ باندې راواړو، نو خو اسلام خو سرحدونه نه مني، بیا ټول یو رقم مسلمانان دي. ته باید بیا هم د پاکستان د زنده باد چغې ونه وایې. که چېرته بیا قوم پرستي کې، نو ستا قوم چې دی هغه بیا پښتون دی نه پاکستانی. ته پښتوني نه پاکستانی، ته پښتونستانی نه پاکستانی، ځکه چې ته د پښتونستان د اوسېدونکی، مګر ستا ته دومره برین واش شوی چې د خپلې پښتنې خاورې نه ته ډېر زیات پنجاب ته وفادار یې، د خپل قوم نه، د خپل د پښتون د تاریخ نه ته پنجابي ته ډېر وفادار یې. د پنجاب میډیا او د پنجاب نصاب خو درنه پښتونولي تر دې پورې واغستله چې په تا کې ځینې داسې لیکوالان هم پیدا شول چې افغان 15 تاریخ تا ته د پنجاب په خوله باندې هغه دومره بدنامه کو چې د خپل تاسو کې ځینې خلک د خپل د افغانیت په نوم باندې شرمېږي چې افغان او پښتون د یو قوم د خدا یو نوم دی، خو ورته په هندوستان کې ورته څوک پټان هم وایي. نو دغه د منافقت نه راوځئ او خپله د پښتونستان او د پښتونولۍ سره مینه پیدا کړئ، او ډېرې چغې په دغه مختلفو رسنو کې مه وهئ. خو دا تاسو په دې باندې پوهېږئ چې هلته تاسو ته ډېر لایک راځي، موږ په دې باندې هم پوهېږو چې د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا دغلته د پښتنو نفوس ډېر دی، 80 هم نه دي، او په افغانستان کې د ټول افغانستان نفوس تقریبا 40 میلیونه دی. نو هلته نفوس زیات دی، تاسو ته به ډېر په دې باندې لایک راځي، ځکه چې ډېر زیات پښتانه چې دي هلته برین واش شوي دي، هغه زیات دي. هغه همیشه کله کله دوی وایي چې ما د پاکستان بیرغ ولګول، د افغانستان بیرغ چا لګولی یا جنډې لګولی، چا ته به ډېر لایک راځي.
نو دا چې دي دا بیوقفان دي د په خاطر باندې چې په هغه نفوس په لحاظ باندې تشمار کړه د نفوس زیات دی او که د برین واش کېدلو په حساب کې نو هم ډیر زیات برین واش شوي دي ځکه چې په اوې کالونو زیات دوی چې دی دغه نصاب لوستلی دی او همدغه د پنجاب میډیا ورته دغه مازغه پیچکاري کړي دي او د پښتونولۍ دغه نه ټول اړولي دي. نو نن مې سره صرف همدغه لنډه موضوع باندې خبرې کولې او د ما سره یو بل ویدوم هغه کې د جنوبي پښتونخوا یو ورور واضح ویلي دي چې پنجاب ما زمانه نوم شي غستلې زه افغان یم او زه د لوی افغانستان برخه یم، زه د پنجاب برخه نیم او نه د پاکستان برخه یم، وای زه د لوی افغانستان برخه یم او لوی افغانستان به جوړم. هغه ویدو ما سره شته ان شاء الله تعالی هغه سره به بل ورځ باندې کوو شو د خیر څخه به سره شریک کوم ځکه نن وخت نو چې ما غي ډیټ کړی او سم کلم یې تاسو سره مې شریک کړی خو دا یو خبره باندې ځکه دا زه پر رسنو ډیر اورم نو ځکه دا ما باندې ځکه دا بار وکړو دا نوی نسل دا ځکه چې دا بس په دغه مختلف رسنو باندې راځي یا په میډیا باندې راځي او د پاکستان زنده باد چغې وایي. نو ما ویل زم دې لپاره دا یو لنډه غونډه ویډیو جوړوم چې پښتون شه د پښتون زنده باد چغې ووه د خپل خاورې پښتونستان چغه وه او که مسلمان نو بیا دغه پاکستان چغه مو ځکه چې پاکستان وایي چې زه د پاکستان یم زما یو قوم دی او هغه پاکستانی دی نور به خو اسلام قوم نه مني او که ته واقعا قوم او یادې نه به ستا قوم پښتون دی ته به په هیڅ شکل پاکستانی کېدلی نشي او خاوره دی د پښتونخوا خاوره ده تا تعالی پنجاب په ډالۍ کې نه ده درکړې او نه دا د پنجاب خاوره وه چې تا پاکستان جوړ شو بس دا ستا شو دا خاوره ته د دې نه په زرونو کلونو راهیسې په دې خاوره باندې اوسېږي ستا خپله خاوره ده ته مالک یې سید اخو چې په یو لحاظ راوړی د هر ټولې خاورې مالک او د ټولو کائناتو مالک الله دی خو بیا چې په دې دنیا کې څوک اوسېږي ما په کوم ځای کې اوسېږي هغه بیا د هغې مالک هغه ته په دې خاطر باندې ویم نو هغه بیا داسې مسله ده. نو بس دغه لنډ پیغام مې دا مې تاسو ته درکوو نو دا مې درته درکړو ځکه لکه یو څو کومنټه به په سکرین باندې راولم او که بیا هغې کې کوم سوال و هغې ته به جواب ورکړم نو بیا درسره د الله پاماني وکړم انشاءالله تعالی بیا بل ویډیو خو شته بیا به هغې ته زه راځم نو دلته په دا یو څو کومنټه به زه ستاسې وګورم یا څرګندونې ځکه پښتو کې د څرګندونې هم وایي ښه دلته دا یو ورور څه لیکلي دي خو ها دا تل ځان ته ډاکټر هم وي او اجاز نوم دي دی نو که چېرته ته ډاکټر یې خو اول خو دې د کورنۍ تربیه تعالی صحیح نه ده درکړی شوې نو ایف ستا په هغه پلار او مور چې تعالی دغه شان تربیه درکړې ده خفه نه شې وروره زه به د نور څه نه وایم ځکه چې خلک نیوکه هم کوي هغه د اخلاقو په دایره کې کوي ښه زه پاس ځم څنګه دی لکه بل ورور لیکلي دي دا همایون صافی ورور دی پښتونستان زنده باد ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسې بل دغه بل ور د پاکستان زنده باد چغې دا محمود پاکستان زنده باد اخ ماته ته ویل وروره ته به پښتون نه یې چې د پاکستان زنده باد چغې وي پاکستان کې چې بادار قوم دی هغه ستا پنجابی دی او ته د خپل بادار د زنده باد چغې وي لکه ته چې په یو کلي کې اوسېږي تر څو پورې پلار ته د زنده باد چغې وي خپل پلار دی یاد کړي چې زنده باد او ته یو خان ته چغې وي چې دا خان زنده باد نو هغه نفر لپاره خو به شرم پکار دی نو ته د پاکستان چې دغه ته خو د هغې بادار قوم معلوم دی چې وال د چا په لاس کې دی بس دغه د پاکستان زنده باد چغې ووه او دغه خپله غلامي چې ده ته دومره برین واش شوې ته په دې اوسه پورې نه پوهېږې چې ته هلته بادار قوم څوک دی د چا واکمني ده او څوک دي نو بس دغه چغې ووه دغه به ټول عمر وي او ټول عمر به په همدغه غلامۍ کې پاتې نو زه ستاسو همدغه جواب دی ځکه دې کې زه نور څه نه وایم ښه دې بیا هم دغه ویلي دي وی اوره د چلستان خو پښتونولي افغانیت ټولې درنه اخیستلی دی نو زه به د خپل دا بل راولم دغه پښتون دی دا سره لیکلي دي چې پښتون زنده باد پښتونستان زنده باد دغه صحیح خبره ده چې هم په اسلامیت کې راځي ځکه چې هغې ته د قوم اجازه ورکړې ده ځکه چې الله پاک قومونه د خلکو د یو بل سره د پېژنګلو په خاطر باندې قومونه جوړ کړي او مختلفې ژبې پیدا کړي دي او څوک چې بیا لکه د پردي قوم دپاره چغې وایي نو هغه خو لکه خپل پرېږدي لکه ما داسې ویله چې هغه خپل په کلي کې خپل پلار پرېږدي او د یو خان د زنده باد چغې وایي نو دغه مسله ده زه به دا یو څو نور هم راواخلم ځکه دا پیغام ډېر لنډ خو ما دا غوښتل بس دا دغه چغې ورته ووه بس دغه قربانېږه نو ځکه ته چلی چې ته بیا د خپل قوم دپاره وفادار نه یې ته نه پښتون ته وفادار یې نه خپله د پښتنې خاورې ته وفادار یې ستا فکر غلام دی خپله باندې غلام یې او بس دغه د پاکستان د زنده باد چغې ووه دغه د اوې نه زیات کلونه وشولو دغه پښتنو باندې چې کوم ظلم کېږي د پښتون چې دا کومه وینه بهېږي دا همدغه د پنجابي د لاسه بهېږي ځکه پنجابي په دې باندې پوهېږي چې پښتنو کې باید دغه د پښتونولۍ کوم شعور او احساس دی باید دا دې واخلو او ژبه مې در باندې د هندو حاکمه کړې ده د اردو په نوم باندې ځکه زه همیشه دا خبره کوم چې اردو
او هندي یوه ژبه ده، سر په لیکلو کې فرق دی، هغې در باندې خپله ژبه حاکمه کړې ده او بېرته په هماغه میډیا د لارې تا د هندو سره تا باندې نفرت هم کوي. هغه دا چې ژبه هم در باندې واکمنه. پرون ما یو کشمیري یوه ویډیو کې وخوستله چې هغه وایي چې موږ په پاکستان کې د پنجاب موږ غلامان کړي او د پنجاب فوج په موږ کې پروت دی. هغه ویډیو بیا کولی شئ زما دغه بله لاندې ویډیو چې ده د نن نه هغه وګورئ او هغې کې هغه ځوان چې دی د هغې خبرې واورئ او بیا داسې خپله لکه دغه د پښتون د یو ځوان خبرې واورئ چې همیشه ذهن د غلامۍ وي. نړیمنده پښتون وروره ژوندی اوسې. ځکه دې دغه د محمد سید دا یو دغه ته مو وایي سوځه وره، دې کې د سوځېدلو خبره نشته. دې کې تا ته زه ستا په دغه فکر او سوچ باندې زه دې ته حیران یم او ځکه د ډېرو پښتنو په سوچ او فکر زه حیران یم چې دا اوسه پورې په دوی نه پوهېږي چې دغلته پالیسي څوک جوړوي، بادار قوم څوک دی. لکه د درې واړو صوبو خپل راټولې خو تاسو مطالعه نه لرئ. څه چې د پنجاب نصاب کې لیکلي بس هماغه بیا وایي. د بلوچستان، د سند، د پښتونخوا د قومي اسمبلي سیټونه راټول کوي، ستا د یو پنجاب سیټونه دې زیات دي. نو چې بیا کومه پالیسي ماغه جوړوي ماغه ځي او دغلته 80 سلنه چې دی په فوج کې مشر چې دی هغه پنجابی دی. هغه چې کومه پالیسي جوړوي او هغه بیا کومه ګوند یا پارټي وغواړي ماغه سلیکټ کړي، هغه راوړي په حکومت کې او بیا په ماغه بیا حکومت کوي. نو هلته ګوره مخکې ما یوه خبره کوله چې تاسو 18 ترمیم چې عوامي نېشنل پارټي واغستو په ماغې نه بعد سم دوره هغې حکومت چې ختم شو پی ټي آی راوستو او پی ټي آی بیا هېڅکله د هغې پوښتنه نه کوي. ګوره موږ عمران خان پښتون دی، موږ یې ولې مخالفت کوو؟ دې په خاطر مخالفت کوو چې دا فوج سلیکټ کړی دی. که فوج دا نه وی سلیکټ کړی چې ټوله پالیسي د هغې ده نو د یو بل پنجابي نه خو بیا هم دې کې د پښتون وي نه وه، سړي به د دې طرفداري کولی. خو هغه دا چې دا فوج راوستلی فوج د پنجاب دی، هغه یو بادار فوج دی او هغه داسې پالیسي به جوړوي چې په هغې کې به د پښتنو نقصان یې، پښتون وژنه به پکې او دا بیا لکه ځکه د پښتنو ته دغه 12 وزارتونه دې په خاطر ورکړي وو. دا هم د پی ټي ایم او د پښتونخوا عوامي نېشنل پارټي د دې برکت ځکه چې دوی ډېرې مظاهرې او احتجاجونه وکړل او د پښتنو دا غوښتنه وکړه او دا به ویل چې یہ جو دهشتګرد دی اس کې پیچھے ور دی. نو دغه ناری چې دیواله نو فوج ویری د خاطر باندې هغه عمران خان په نوم باندې دغه پښتون راوستو او سره یو څو وزارتونه مرته ورکړل چې په دې باندې پښتانه دوکه کې دغه دوکې په خاطر راوستل او په دغه مشرۍ کې به ډیر پښتانه مړ کې چې ارمان لونی هغه هم پکې شهید کو، عثمان کاکړ صاحب پکې شهید کو، داسې نور ډیر پښتانه زندانونو ته ولېږل او ځینې پکې شهیدان کړل. نو دا دې په خاطر راوستل چې په دې پښتنو باندې به د پښتنو باندې ظلمونه وکړي. شاته خو ټول واک او ورڅ د چا سره دی هغه دی لکه هغه کله چې یو څوک هغه یو قسم یو دغه دی هغه ګوډېګانې لوبې پاس تارونه ورسره نو هغه چا پلاس کې چې تاري ما ګوډې ما رقم غړيږي. نو دغه مثال دغه د ګوډې دی د عمران خان هغه څنګه چې د پنجاب فوج غړي او سره کې متاوي په ما رقم باندې غړيږي او تاويږي. نو دغه مسله دغه شاند نو دغه ته د سوځیدلو څه مسله نه و. محمد دغه سوځه پاکستان زنده‌باد، د پاکستان زنده‌باد چې موږ د پښتنو او د پښتونستان زنده‌باد چې یو وخت کې به ته بیا په دې خپله خبره پښیمانه او دغه لوی افغانستان به حتما ان شاء الله تعالی جوړیږي. که نه نی که سل کاله بعد ځکه دغه دوه جرمني چې کله په شرقي او غربي بدل شو دې هم سره بېرته یو شو، خو ځکه یوه ژبه وه، یو قوم، یو نسل او بېرته لکه ښه داسې قوي دغه پکې وو جرمنان چې هغې دواړو طرف ته کار وکړو، هغې سره یو ځای کړل. هغې نه بعد نور هم ترقي کې هغه ریز راغی او نور هم زیات ترقي وکړه. نو زه ان شاء الله تعالی ته به بیا لکه هغه وخت چې دغه آزاد شي همدا لیکنه به د خلک به فکر دا یو غلام وو او د غلامانه لیکنه یې کوله. نو ان شاء الله تعالی کار به ورته کوو. که څوک خوشحالیږي هغه به خوشحاله وي او که څوک د دې نه کوم تحریک اخلي هغه ان شاء الله تعالی هغې کې به هغه د پښتونولۍ احساس هم پیدا کېږي. صحیح ده، ډېر خلک موږ ته به د تعصب په غوږونو باندې به دا اوري او هغه ځکه هغه چې بیا اوري هغه ځکه چې د پاکستان لږ خبره واوري هغه سم دواره هغې نه بیا دلیل ورک شي، هغه بیا هغه حقیقت نه ګوري، صرف په تعصب باندې ګوري چې دا نفر چې لګی دی دا صحیح لګی دی که غلط لګی دی. نو هغه ستاسې دغه سترګې چې دي هغه دومره او د غوږونه دومره د پنجاب هغه میډیا دله دومره دغه کړي دي چې بس بغیر د پاکستان نه بله خبره نشي اورېدلی. د خپل یو نوم نه خو تېر شولې. زه دغه یو بل لیکوال و هغه باندې به بیا ضرور څه خبرې کوم. هغه وایي چې دا د پښتنو تاریخ هسې ټپي دي او ببولالې دي او تا باندې چې پنجاب کومې لیکي هغه ببولالې او ټپي نه دي، خو چې کله پښتون خپله ولیکي هغه ستاسې دپاره بیا دغه شي ببولالې او ټپې درته ښکاري. نو دا ځینې شیان دي ځکه خو هغې ته هغه ځینې پیسې د پنجاب آرمي ورکوي نو هغه چې د څه وایي هغه شی وایي. بل یو کار بل دی ځکه دغه پښتانه ورونه په دغه ځای کې لږ شانته مشکل هم دی ځکه هغه د قیمتۍ نه ډېر زیات دغه کوي چې قیمتي د عمران راوستل او دې راوستل دا په حکومتونو باندې قیمتي نه راځي. هغه عمران
لکه کوم بجټ چې د پنجاب آرمي غواړي دا غي د پوره کولو په خاطر باندې دومره ټیکسونه لګول کیږي خو هغه اصلي خلک به څوک هغه ګوته صحیح نه پته نه نیسي هغه ټیکسونه چې هغه د پنجاب فوج لګي ځکه دا غي د عیاشي او دا غي دغه کوم ژوند چې هغه کوي لګژري ژوند چې هغه کوي دا غي لپاره ډېر ټیکس پکار دی ډېر پیسې د پکار دی او د بجټ تقریبا 6% چې هغه برخه مغه ټول هغه فوج ته ځي نو دغه فوج د لپاره دغه د هغه د عیاشي او دغه لپاره د پوره کولو لپاره بیا هغه ټیکسونه لګول کیږي او مخکې خو پنجاب لارم بند کړې و دي خو ته وړم نه را پرې پوستل مو زه ان شاء الله تعالی بل ورځ به په تفصیل سره په بل موضوع باندې خبرې کوم لا دغه ټول ورونه چې کومنټونه کړیو یو نړۍ مننه به هم محمد سید نړۍ مننه ځکه به هم خپل نظر خو دې لیکلی وو فرق نه کوي او دا لا یو بل شي لیکي پنجاب لګ دا مراواله مو ځکه دا بس نه خطرې وای पंजाबी हम पठान हम इस परचम की साय तले हम एक है دا خو د پنجاب لیکلي دا کنه دا ترانی د تلیکریم دا در باندې ویلي دم دغه باندې برند واشوي هغه اصلا په دې نه پیدلی چې بس لکه څنګه چې بنگال هغه په دې پوي شو چې د پنجاب چې دی هغه منګه غلامان ساتري هغه خو ازادي واغسله خو چې ته پښتون به کله پیږي ځکه هغه وختل هغه ویل چې د اردو چې بنم ځان خلاصو او د پنجاب د حکومت نم ځان خلاصو ځکه دیو چې لکه منګه محکوم کړی د ځان خلاصو هغه واغسل ازادي بلوچستان مو خیر دی هغه لګی دی لکه اوس خپل جدوجہد کوي ځنې پکې شته دی هغه کوم ځنې خلک شته دی چې د پیسو په ذریعہ باندې د پنجاب آرمي اخلي او هغه بلاري کړی دي خو هغه اصلي دغه بلوچستان چې دی هغه په دې باندې پوي دي چې موږ باید یو آزاد قوم او باید آزاد پاتې شو نه دا چې موږ پیسې د پنجاب نه وشي او په موږ باندې هغه پیسې به ومنل شي ستا مسله او صحیح پورا په دغه شوی نه دی پښتني شوی نه دي ان شاء الله تعالی چې خپل پښتون چې دغه شي پاکستان خازه دا وګوره اور پاکستان یو معجزه ده نه معجزه ده نه څه د انګريزانو څه خاطر جوړ کاغه واشه تاریخ پرول ولا جنا چې خپل هو هغه سره کوم انسانو زاغه باندې څه د مخورت مشال ټکر هغه ډیر خماري کوي شرابي کبابي او لکه نور ډیر څه به خیر هغه نه لکه هغه اصلي تاریخ ویلو کنه زه ان شاء الله تعالی هغه ما سره انټرویو کړی هغه با کلیپ زب جدا کوم هغه ته واچ ما په مکمل تاریخ ویل به ویل دي هغه هم سره به وګوره ته د خپل تاریخ نه خبر نه دغه خبر دغه چې ته د پاکستان کې هغه کوم دغه چې و مشرتي علوم به وته ویل مشرتي علوم او پاکستان سټډي هغه چې د په دې وګونه کې دراچولې د ماشونتوب نه دی اوریدلې دی په هغه د یقین کړی دی او ما دغه لکه اوس په هغه بل ټکی به زنه په ما غلار باندې روان دي زه دغه شی نه مونږ ملستلیو بس دغه شی نه مونږ ملستلیو او دا ټول چې دی دا سختګي شي نه دي ټول دروغ دي بس شهید بټی نه د ټول د پښتنو تاریخ شروع کړي او شهید بټی څه کوي خو پنجابي او خپل تاریخ ولول چې د پښتون تاریخ دی پښتنو څه کړی دي او باید پښتانه څه وکړي ځکه پښتانه تقریبا 8 میلیونه دي دا باید د منطقي او سیال قوم شي مګر اوسه پورې لا د ټولو قومونو روسه پاتې دي په څه باندې ځکه چې ذهني غلام دی د خپل ازادۍ لپاره کار نه کوي چې په خپل خاور خپل پیسې نافذ کی په خپل خاور خپل جبه نافذ کی د لپاره له خوشحال خان په اخره کې کار کوي او هغه په واقع چې د پښتنو حکومت جوړ شوی کې د جبه پښتو به هغه جوړ نشو ځکه هغه په خپل مقصدونو کې کامیاب نشو کړه دغه رقم پښتانه چې موږ لرو چې یو د بل په خې وي او په پردو په سيزي په خپل په سينه دي نه غوې دغه کې خزدا د دې جواب هم درکم څه کده دا یو بل شعر علی کړي پاکستان اسلام کا قلعه ہے بقول شاه فیصل شهید دا د پنجاب خبره ده اغینده کړي ګوره دا څنګه د اسلام قلعه ده دی خو د اسلام لپاره څنګه دي کړي د امریکا ناتو تاډي ورکلی او دا ځنه شپک 50 زره دفعه تیاری والو تل یو اسلامي ملک بمباری کو او هغه ملک وی وشو دغه ځکه هغه اسلامي حکومت چې طالبان هغه ختم کو دي څه کړی دي نه د هندو سره جنگ کو نه کشمیر آزاد کو دي څه وکړه بلوچستان کې خپل عملیاتونه کوي اپریشن نه کوي په پښتونخوا کې کوي په سواد کې وکړه ځکه هغه د شریعت غوښتو دي په اپریشن وکړه دا څنګه د اسلام قلعه د اسلام قلعه نه بل په مسلمان رومانه دز نه کیږي د اسلام قلعه خو د ټول امت مسلمه د دفاع لپاره دا صرف د پنجاب د ساتنې فوج دی چې پنجاب حاکمیت په نور قومونو باندې وساتي د پنجاب څنګه نور قومونه محکوم کې دي لپاره د څنګه کشمیر ګیل بلدستان سند خپل پښتونخوا او دا څنګه خپل غلام وساتي د دې لپاره بنگال کې خو دا کار کوي هغه خراو شړل د نوې زره ولونی ولا به سره راو شړل نو دې خاطر باندې زموږ د استا چې کوم دغه مال په دې باندې بده یو سوال تالی کله ما بدل جوابونه تدرکله نو دا د اسلام قلعه نه ده دا د شرق قلعه ده دا د پنجاب قلعه ده د پنجاب د بلدستۍ قلعه ده د پنجاب قوم د بادارۍ قلعه ده دې کې نوري څه نشته ده
د دې د اسلام په نوم باندې د خو سم هغه امریکا د افغانستان د چوتر وسله تقریبا بیا ډیب هم دا د پنجاب آرمي ته ورکي او دا غزنه بیا پاتېږي په نور اسلامي ملکونو باندې بمونه ورځي د اسلام لپاره په تاریخ کې کوم خدمت نه کړي او نه څه کړی نو سفر کشمیر آزاد کو او نه کمبل خکاری کړي د ډالر په مقابل کې مسلمانان خرڅ کړل عربي مسلمانان خرڅ کړل پښتانه خرڅ کړل طالبان خرڅ کړل ارزي هغه مسلمانان چې د ډالر په مقابل کې خرڅ کړل مشرف خپل لیکلو نو دغه د کوم ملک چې جنرالان دي جنرالان نو هغه به څه د اسلام د قلا محافظین شي نو زه دا تا چې دغه کړیو نن دغه جوابونه شلو خاصه په چې شي دا خو زه دا ان شاء الله تعالی دا نور بدل بیرسته یم ځکه دلته خو د لاخو پښتو لیکل او زه به په بل جبه شروع وکړه دا چې لیکل هغه بل ورو راته لیکلي نه خیر ما خو خپل خبرې وکړې هغه د بعد نور څه ویل د سينو ځکه ما نن دغه موضوع زه خو لکه دا سوال نه دي کنه لکه زما زه غواړم چې دا شان سوالونه د سره باید جواب ورکړي کنه که دوی پوي شي ځکه دی وغه نوې نسل چې د ځوان نسل هغه د غلط د خودل شوی دي لکه دا د اسلام قلا لکه دی باره کې باید مونږ خبرې وکړو کنه چې دا د اسلام قلا نه ده دا د شرق قلا ده د غزنه د شرق وريږي لکه باید سره کنه لکه دا د اروپا ژني نو د اصلي دغه د اوس دا هغه ارمي د زنده‌باد چې وي چې کوم یو د غلام کله دی دا د خپل د بادار د زنده‌باد چغي وي نو بس دغه کیسې دي او د ټول ورونه ډیره مننه لکه دغه د څنګه دا لکه یو بل رورم څه لیکلي دا برا واخلو چې دې څه لیکلي دي دا خاصه ده مې ورور زه چې درځم مزه پښتوني ما بس دغه د لوی افغانستان یم زه چې د هر ځم ایم دغه هغه په سیمه ګرځه پښتون شه او ازمن غروري مونږ لکه دا خبرې د پیغور په خاطر نه کوو چې یو بل ته باید پیغور ورکو زه هغه د کوم چې ځکه دیو د پنجاب نصاب او د پنجاب میډیا د پښتنو د په ذهن کې دا پیشکاری کړی دي ان دا په ذهن کې اچولې دي او ما غڅ چې تاسو ویل دي هغه په اعتبار کړی هغه وای د سی په مقابل کې څوک نو چې په ډیره خوګل حجب باندې پی کې سید زمونږ نم کله کله غلطي بکیږي ال حجب هم کله تیز کله بدغې څخه هغه یو تیبي شه ده خو په کار دا چې مونږ دا د خاطر مونږ باندې چې راځم زما کوم بل مقصد نشته دی لکه دا زه چې کوم کار کوم زه صرف د پښتون د ویخولو لپاره کوم هغه لکه دغه د بیرغ شاته لګول او چغي وي د جنډې چې لګول او دغه چغي وي او دغه کوي او به خوشاله مرتي زی په دې په کوم چې دغه جنډه ساده محکومت جنډه خپل جنډه د پښتونخوا جګه کا شاته ولګو هر پښتون به د زنده‌باد چغي وي ته د پاکستان د پنجاب د حاکمیت جنډه دی پورته کړی دا نو تاسو به چې پښتون به تاسو ولې د زنده‌باد چغي وي ولې ته وي نو دا خبره د سره کوم ان شاء الله تعالی د ټولو مرګورو څخه یو نړۍ مننه څنګه دا کمرور دی دا یو لیکل عرفان خان رو دی او دغه عرفان خان ما نن مداري کړیو کنه لکه چې ما اول کومنټ کې تول ولې پاس په متن کې به می کنه ما لیکلیو چې دغه دا کوم پښتون چې د پاکستان زنده‌باد ناري وای نو خو پښتون دی او نه مؤمن مسلمان نو ځکه موضوع دغه وځکه دغه موضوع نو په دې باندې ما ځکه خبرې کولې کنه لکه موضوع هم دغه خو اوله کې منګه شانه تشریح کړه بیروسه لکه دا کومنټون ته کې مال جوابونه ورکم نن موضوع دغه ان شاء الله تعالی زه به په پروګرام ځکه دا پروګرام به درش د قوت ورسېدو ځکه وخت ډیر زر تیریږي ولا هم دغه شان د وخت تیریږي سره په نه پويږي ځکه دا په یو بل کومنټ ما په سکرین دا ښکارا کوم شباب خوسته ورور دې السلام علیکم مشره چروغ او جوړ تازه وی راته نړۍ مننه ورور اعلی د تاسو سره ټول روغ لري ټول پښتانه نو بس دغه خبرې دي ان شاء الله تعالی بل پروګرام کې به نور خبرې کوو نو تر بل ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان